د خوست ولایت د والیبال فدراسیون په هڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR او ولسي خلکو په ملي لګښت او د بشري مرستو او ټولنیزو خدماتو د مؤسسې یا وستا په تطبیق د همدې ولایت په مرکز کې د داوود پانتون سره نږدې د والیبال یو نوی لوبغالی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې په مراسمو کې د ورزش د برخې مسؤلینو، لوبغاړو او سلګونه تنو ځوانانو ګډون درلود. یاد لوبغالی چې پرانیستی د مندوزیو منتخبې او تڼیو الف لوبډلې ترمنځ په لوبه وشوه. په مراسمو کې مسؤلینو وویل چې د UNHCR ادارې او د سیمو د ځوانانو لخوا ورباندې 240,000 افغانۍ ګډ لګښت شوی او موخه یې دا ده چې په مرسته یې د والیبال لوبه لا وده وکړي، با استعداده لوبغاړي وپېژندل شي او د لوبغاړو او ځوانانو لپاره سالمه ذهني او فزیکي هوساینه رامنځته شي. هدف یوازې دا و چې موږ د ځوانانو لپاره د سالمو مصروفیتونو د ایجادولو او د هغوی د ذهني فزیکي او هوساینې په خاطر باندې موږ دلته امکانات زمینی برابر کړو ترڅو هغوی وشي کولی په دغه والیبال میدان ترمنځ دوی دلته لوبې وکړي او د خپلو لوبو په اساس یو تر بل مینه خوره کړي او د دغې مینې د خپرېدو ترڅنګ هغه سوله چې د موږ په منځ کې څومره قوي کېږي یوازینی علت به دغه د میدان لوبغاړی ورسره د ورزشي فعالیتونه ټول د دې باعث کېږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راواوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. د والیبال د فدراسیون مسؤلین د یاد لوبغالي په جوړولو کې د دواړو ادارو او ولسي ځوانانو هڅې ستایي او وایي دا چې خوست کې والیبال ګڼ شمېر لوبغاړي او مینوال لري نو یا د کچې او د والیبال سره د ځوانانو مینې ته په کتو به لا کوښښ وکړو چې په نورو سیمو کې هم ورته لوبغالي جوړ کړو. نو موږ کوشش دا کوو چې مؤسساتو سره وغږیږو، تجارو سره وغږیږو، لکه چې اسماعیل سرال موږ وهڅولو، موږ سره د همکاري وکړه، خپل جمنازیم یې جوړ کړو. زرخان مو وهڅولو چې دلته بل جمنازیم جوړوي. د دې مؤسسو سره موږ غږیږو، په تلاش کې یو چې میدانونه جوړ کړو. بله مؤسسه وه تقریبا 3 میاشتې مخته په منګالو کې موږ ته یو میدان جوړ کړو، دغه شهید البارخو سره موږ ته میدان، لاکانو کې موږ ته میدان جوړ کړو، په صوبروي کې موږ ته میدان جوړ کړو. دا 5 میدان چې موږ دلته جوړ کړو، د سره موږ والیبال بیخي رشد اضافه شو. لوبغاړي د ورته میدانونو جوړول د لوبو د لا ودې لپاره اساسي اړتیا بولي او زیاتوي. خوست کې له ورزش سره د ځوانانو به کچې مینې ته په کتو باید لا زیات معیاري لوبغالي جوړ شي. دا ډول لوبغاړي واقعا د لوبغاړو د ډېر مؤثر او ګټور ومېږي، ځکه په خوست کې داسې یوازینی یو معیاري جمنازیم جوړ شوی، د هغې نه وروسته بیا داسې میدانونه په کلیو سیمې کې مرکز نرې برخه کې داسې لوبغالي نه دي جوړ شوي چې هغه معیاري وي. نو دې سره به لوبغاړي ډېر تشویق شي، دلته به ښې لوبې ترسره کېږي، لوبغاړي به وي او مینوال به وي او دې نه به لوبغاړي انشاءالله ښه رشد کوي، مخکې به تګ کړي او انتر ملي ټیم به راوځي. تر هم دا ده چې دغه لړۍ باید د ولسوالۍ ته لرې پرتې سیمې ته وغځول شي، چې لرې پرتې سیمې کې د والیبال خصوصا د ورزش ډېر مینوال دي، ورزشکارونه کې خو متاسفانه دا ډول معیاري میدانونه نه لري. نو غوښتنه هم دا ده چې په لرې پرتې سیمې کې ولسوالۍ کې هم دا ډول میدانونه جوړ شي تر څو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبې هم ترسره شي. هر میدان چې په ارزین د جوړي کې د خپل یو مثبت پیغام ورکوي، ځوانانو د ځوانانو تشویق کېږي چې ښه میدان وي، ښه لوبغاړي پیدا کېږي. نو دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې به یو ښه لوبغاړي پیدا شي انشاءالله. د مراسمو په پای کې پر همدې لوبغالي د مندوزیو ولسوالۍ د منتخبې او تڼیو ولسوالۍ الف لوبډلې ترمنځ پرانیستونکې خوندوره سیالي د وخت د کموالي له امله مساوي پای ته ورسېده.